سلامونه وخت مو په خیره. افغان حکومت وایي د پاکستان د پوځ ځانګړې ډلې د افغانستان په جګړه کې طالبانو ته لارښوونه کوي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. عبدالرب رسول سیاف وایي چې امنیتي ځواکونه د خاورې عزت او خپلواکۍ ساتونکي د هغه ویلي د یرغلګرو ظالمانو او زورواکو پر وړاندې ودرېږئ او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ وکړئ. امریکا وایي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې لا پراخوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارزدافر راس ویلسن ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې تېرې شل کلنې راسته راوړنې له ګواښ سره مخ شي. افغان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو او القاعده ډلې اړیکې د پخوا په نسبت نورې هم قوي شوي دي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې طالبان او القاعده شبکه یو دي او په خبره یې ګډ عمل کوي. د هیواد د قوانینو او د ولسمشرۍ فرمان سره سم 10 بهرني وګړیو د افغانستان تابعیت ترلاسه کړی دی. د عدلیې وزارت څرګنده کړې چې دا 10 کسان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي.